دا ویډیو هغه کسانو لپاره ده چې 2025 کې ضایع کړو. څنګه یې ضایع کړو؟ 2025 کې ټول په ریسرچ باندې تیر کړو، ودرې کوم کاروبار وکړم، ودرې کوم کاروبار ونه کړم، بیا په سکرولینګ تیر کړو، بیا د ضرورت لرل ته ودرېږه ماته یو څوک موټیویشن راکړي، الهام راکړي چې ما څوک تشویق کړي بیا کاروبار شروع کړم. او اټ د اینډ اف د ډے اخر ورځ چې کله اتمام کېږي ختمیږي بیا ګیلې کوي چې ولا ما ته خو چانس نشته، ما سره خو ده نشته، ما سره خو هغه نشته. دا ټولې بهانې دي. نو دې سره دا معلومیږي ته باید تصمیم ونیسې چې څه شی کول غواړې. سر وخت ده، لا کال نه ده شروع، شاید یوه ورځ پکې پاتې ته تصمیم دې ونیسه چې څه شی کول غواړې. او دې تصمیم لپاره روزانه واړه واړه قدمونه واخله. په داسې وخت کې چې ته هوش مصنوعي لرې، ته موبایل لرې، ته انټرنیټ لرې، تاسو لپاره ډېر فرصتونه دي، خو تا په خپله په ځان د دنیا تنګه کړې ده او دا سوچ کوې چې ما ته هیڅ چانس نشته ځکه ستاسو ذهن ضعیفه ده.